بعضې نورې فورمولې چې د ټایم مربوط دي ناو ټوډے ګوره دا ټول د ډیټ اینډ ټایم مربوط دي. ساعت کولی شي چې ساعت معلوم کړئ، تو میشنوینه منټ معلوم کړئ او سیکنډ معلوم کړئ. که اوس غواړئ چې معلوم کړئ چې اوس فعلا څو بجې دي، مطلب ټایم ور اډ کړئ نو مساوي هاور. که د اوس ټایم غواړئ نو څه شی باید ولیکئ؟ ناو ولیکئ، د ناو قوس خلاص قوس بند بیا د دې قوس بند. نو اوس به درته وایي چې فعلا څو بجې دي؟ 18 د 40 ساعته په حساب باندې 18 بجې. او که چیرته منټ معلوموئ نو بیا ولیکئ منټ. که د اوس فعلا منټ غواړئ نو ناو څو دي؟ همیشه ما درته ویلي چې د کوم ساعت مطابق درته کوي، د دغه ساعت مطابق درته کوي او چینجېږي هم. اوس مثلا زه سیکنډ ولیکم، سیکنډ کوم سیکنډ غواړم؟ ناو سیکنډ غواړم. اوس څو سیکنډ دي؟ ګوره چې کله کار کوي چې انټر وهي سیکنډونه به خپله د ساعت مطابق چینجېږي، منټس ډیټ ټایم ګوره ټول به بدلېږي. اوس پرون موږ چې دا فورموله ولیکله پرون څو تاریخ و؟ 18 تاریخ و. نن څو ده؟ خپله یې ګوره بدل کړی، ډیټ اینډ ټایم هر څه وینې خپله بدلېږي. دغه فورمولې چې دي د وخت زمان سره مطابق خپله ټولې بدلېږي. پوه شوې په دې؟ بل بعضې فورمولې د هغه مربوط دي د ریاضي مربوط چې پاور چې د توان یا طاقت ته وایي. په ریاضي کې خو توان او طاقت درته معلوم ده که نه. او سکویر روټ چې ده هغه بیا جذر ته وایي. او فیکټوریل او بل به وي پرسنټیج. پرسنټیج ډېر زیات استعمالیږي ادارو کې. که اول به راشو پاور ته. که غواړئ چې یو عادت د بل عادت په توان باندې ولیکئ، مثلا ته وایئ چې لاس په توان د لاس به څو شي، لاس په توان د 5 به څو شي، نو مساوي پاور ولیکه. پاور چې ولیکه قوس خلاص. ګوره دلته دوه شیان راځي. ما درته ویل همیشه چې فورمول کې قوس خلاص کې دلته ګوره درته وایي اول څه لیکلی؟ نمبر یې لیکلی چې عدد ولیکه، بیا یې څه لیکلی؟ پاور یې لیکلی. مثلا زه ورته وایم چې حشمت متوجه هستی؟ ماشم کجا هستی؟ کوم عدد مې لیکلی؟ لاس. کاما ګوره کاما دلته لري که نه؟ پاور زه وایم چې لاس په توان د څو؟ 2. څو کېږي؟ قوسبند که ګوره جواب خپله راوځي چې څه کېږي. یا مثلا ورته وایي چې پاور یو عدد ورکوي چې 4 په توان د څو؟ 2. څو کېږي؟ دلته به جواب راشي چې څو کېږي. پوه شوئ؟ بل د سکویر روټ یا جذر. دا بیا د یو عدد جذر هم که معلوموه صرف کیو اس کیو آر ټي به لیکئ، مکمل سکویر روټ نه لیکل کېږي، صرف اس کیو آر ټي. قوس خلاص. ګوره صرف قوس کې څه شی درته نه غوښتی ده؟ نمبر یې غوښتی. وینې صرف څه شی لیکلی ده؟ نمبر. د کوم عدد جذر غواړئ؟ نو مثلا زه ورته وایم چې د څو عدد جذر غواړم؟ 25 جذر غواړم. ګوره راته وبیښي د 25 جذر 15 یا اس کیو آر ټي د څو عدد؟ د 2 جذر. بل د فیکټوریل. فیکټوریل په ریاضي کې څه ته وایي؟ مسلسل عدد ضربوي. اوس ګوره فیکټوریل فیکټ به صرف لیکئ اف ای سی ټي، بیا یې څه شی لیکلي؟ نمبر. د کوم عدد فیکټوریل غواړئ؟ مثلا وایم چې د 5 عدد. 5 عدد فیکټوریل څو ده؟ ګوره داسې فیکټوریل دا مطلب چې وینئ 1 2 3 4 5. ما د څو فیکټوریل غوښتی ده؟ د 5 فیکټوریل مې غوښتی. نو دغه ټول یو په بل کې ضربېږي. دا ټول چې په یو بل کې ضرب شي جواب څو راځي؟ 100. شیل که نه منئ هغه پروډکټ فورموله مو ویلې ده که نه؟ پروډکټ. اوس ګوره دا ټول به ورته وښیږه. جواب څو راغی؟ دې ته فیکټوریل وایي چې د اعدادو سلسله ټوله سره ضرب کړي. هر عدد چې ورکړي هماغه عدد به ټول ضرب کړي. بل دا پرسنټیج. پرسنټیج فیصدي ته وایي. که غواړئ چې د یو عدد فیصدي معلوم کړئ، ګوره دا 2 قسمه کېږي. مثلا زه ورته وایم چې په 0 کې 10% څو کېږي؟ یو عدد ما لیکلی ده چې 0. زه هم د دې 10% څو راوځي. مثلا درته وایي چې یو چا سره شریک یې، هغه وایي چې څو فیصد را سره شریک یې؟ مثلا 10% شریک یې او ګټه هم څو روپۍ کړې ده؟ 10 روپۍ هم ګټه ده. نو اوس به دی تا ته څو روپۍ درکوي په 10% کې که نه؟ نو مساوي. دې کې بیا هغه نشته چې کوم جمله ولیکئ، مثلا ولیکئ پرسنټیج لکه جامع تجسام لرو ایوریج لرو، داسې نه خپله به فورمول جوړوئ.
مساوي نو ورته وایم چې ضرب څو فیصده 10% دغسې به لیکئ زه ورته وایم چې په زر کې څو فیصده 10%. اوس به یې درته وکړي چې څو کېږي 10% څه مطلب ګوره په زر کې مونږ ورته ویلي چې څو فیصده 10%. فیصدي همیشه له څو نه معلومیږي له سله نه معلومیږي یعنی اوس ګوره دا زر کې څو وارې سل راځي 10 وارې سل راځي اوس ګوره دا یو وارې سل دوه وارې همدا که همداسې کش کو اضافه به شي که به همدا سل راشي څو دانې شوه 7 دانې شوه دا دي اوس به څو وي 9 شو دا یې 10 ګوره په زر کې څو وارې سل راځي 10 وارې یعنی مونږ چې ورته وایو چې 10% دا مطلب چې په هر سل کې څو 10 په هر سل کې 10 اوس ګوره دا بیا 10 نو که زه دا ټول ته دې ځای کړم اوس دا ټول که جمع کې څو کېږي سل دا به هم جمع کړو هغه به هم جمع کړو مساوي سم له دې ځای نه تر دې څو شوې مساوي سم څو شوې یعنی په هر سل کې 10 په هر سل کې 10 یعنی په زرو کې 10% څو راغله سل راغله دا د پرسنټیج فورمولا شو او بل کولای شي چې پرسنټیج په هغه هم معلوم کړي په کس څه شی ورته ویلې کس تناسب مو په ریاضي کې ویلې ده مثلا زه ورته وایم چې په زرو کې 10% څو کېږي ګوره داسې به یې جوړوی په سل کې څو فیصده غواړې 10 نو په زر کې به څو شي دلته به څه شی راشي x به نه لیکو راسن به مساوي ولیکو دا ضرب د څو تقسیم دی سل بیرته څو شوه سل تناسب باندې هم کولی شي که چیرې خو دغه وینې اسانه طریقه ده چې بس مساوي ولیکې هر عدد چې وي مثلا ورته وایم چې په 2000 کې ضرب څو فیصده 60% نو راته ووایي بس څو کېږي 400 کېږي دا د پرسنټیج پوه شوې په دې باندې بل د ریاضي بعضې فورمولې شوې بل د هندسې ساین کوساین دا خو درته په ریاضي کې مو ویلې ده ساین کوساین تانجنت که د یو زاویې ساین معلوموئ مساوي ساین بیا په قوس کې څه شی راغی نمبر یو عدد ورکړه د څو غواړئ مثلا د 90 څو راځي کوساین هم داسې مثلا زه وایم چې د 45 تانجنت د هر څو عدد چې غواړئ پوه شوې بل د ټکسټ هم بعضې فورمولو لري د خط لپاره چې په هغه کې اپر لوور پراپر هم لیکل شي ده په ورډ کې په یاد دي چې مونږ یو جمله کوړه ای بي سی کې لیکلې وه غټه ته به بدلوله غټه نه به م وړه ده بدلوله او دلته هم هماغه کیسونه دي مثلا زه دلته یو خط لرم چې دلته مې لیکلی علي خان یو به په غټو حروفو ولیکم دا به ولی خان ولی خان زه غواړم چې دغه علي خان چې دا په وړو حروفو دلته راشي نو مساوي لوور کیس د وړو لپاره ده مساوي د غټ لپاره افر کیس مساوي اپر قوس خلاص کوم یو غواړم چې غټ ته بدل شي دا د دې ادرس به لیکئ یا کلیک کا قوس بند ګوره په ماغه دلته په غټې بي سي ولیکو او لوور به څه کار وکړي په وړکۍ بي سي کې کوم یو په غټه کې لیکلی مثلا دا په غټه لیکلی ده کلیک یې کومه نو به ګوره وړې ته چینج کړم او پراپر اول حرف به زه وایم چې غټ وي نور به واړه وي مثلا وایم چې دا ګوره اول حرف غټ نور ټول واړه چې د هر لغات اول حروف غټ شي بل د لینت طول اندازه که غواړه چې د یو جملې لینت معلوم کړي چې د ټول څو حروف دي نو مساوي LEN پورا نه لیکل کېږي LEN لیکل کېږي مثلا وایم چې دا وایي به چې دا ټول څو حروف دي نه د سپیس سره سپیس هم پکې حسابل کېږي اوس ګوره ولي چې دا ټول څو حروفه ده 4 او خان هم څو ده 4 منځ کې سپیس سره څو شوه نه شوه دا شو دا فارمولې بل دا شرطیه فارموله ته به راشو چې په هغه کې اول ده اف فارموله ډېر زیات استعمالیږي اف څه مطلب
شرط ویل کیږي ګوره په انګلیسي کې همیشه اف د شرطیه جملو لپاره استعمالوي لکه پرون چې مونږه کاونټ اف ویل کنه چې د شرط په بنیاد باندې مونږ ویل چې په دغه منطقه کې راته علي حساب کالی راته حساب کو خو دلته ګوره صرف اف دا صرف اف چې د شرط لپاره استعمالېږي مثلا زه یو ټیبل لرم ټیبل چیرته لرو یو بل وړوکی ټیبل به جوړ کوم دلته لیکلم د نیم word excel total delta fas علي ولي احمد مثلا دونه ما امتحان اخیستی د نمرې شوي ټوټل یې راباسم چې د دوی جمع شي همدا به همداسې راکش کوم ټوټل یې راغی اوس دلته پاس و فیل کې زه ورته وایم چې که ګوره شرط راځي که چېرته د چا نمرې له 50 نه کمې وي هغه فیل دي شي او که له 50 نه زیاتې وي شرط راغی که نه نو مساوي لیکې اف شرط قوس خلاص قوس چې خلاص شي ګوره دلته درې شیان راځي یو لیکلی لاجیکل ټیسټ بل لیکلی ویلیو اف ټرو او بل لیکلی ویلیو اف فالس اول لاجیکل ټیسټ لاجیکل ټیسټ کې شرط ورته کوي مثلا زه ورته چې دغه نمرې ګوره کلیک مې کوي یو دانه که کمې وي له څونه مثلا له 50 نه کم علامه خو درته معلوم ده که نه د زیات لپاره بیا کوم علامه ورکوئ دا علامه ورکوئ د کم لپاره دا علامه او مساوي زیات او مساوي زیات او مساوي اول به کم ورکو دویم چې کوم عدد چې کم وي له څونه له 50 نه ګوره ما دغه خانه ورکولی که چېرته دغه خانه له څونه کم وه له 50 نه کم وه کامه اوس ګوره دلته راځي ویلیو اف ټرو که چېرې دا شرط صحیح و که نه نو باید څه وشي که چا نمرې له 50 نه کمې وي باید څه وشي فیل شي که نه ګوره ویلیو اف ټرو ټرو څه معنی صحیح فالس غلط که چېرې دا شرط صحیح و یعنی دغه عدد له 50 نه کم باید څه وشي فیل شي نو قوس کې خط ما پرون درته ویل چې خط به همیشه په کوډ کې لیکئ نو زه هم چې څه دې وشي فیل دي شي که چېرته دا شرط صحیح و نو فیل دي شي کاما که چېرې شرط غلط و یعنې نمرې له 50 نه کمې نه وي بیا پاس دي شي قوس باندې اوس چې انټر کې څنګه راغی پاس ولې پاس راغی په دې چې دا له 50 نه زیاتې دي که چېرې دا له 50 نه کمې شي مثلا 9 شي نو دی به بیا څه کېږي فیل کېږي که خپله 50 شي بیا به څه شی وي پاس به وي که فیل نوم دی ورکړي فیل راځي ګوره پاس راځي مونږ ورته ویلي چې له 50 نه کم وي خپله 50 خو هم له 50 نه کم نه ده مساوي ده ورسره که نه اوه نو اوس که دا داسې راکش کړو د نورو ټولو جوابونه به خپله راوځي چې کله بیا عدد کې تغییرات راځي دا به بېرته ورجګه کړو چې دغه فورمول ختم شو که چېرې عددو کې تغییر راځي جواب هلته خپله څنګه کېږي خپله به چینج کېږي دا شو اف فورموله اف همیشه د څه لپاره استعمالیږي د شرط لپاره استعمالیږي پوه شوئ په دې باندې بس ته تم دې ځای پورې ښه تاسې به دا به زه